سلامونه او احترامات درته وړاندې کوم. ما ټیکنیکل پښتو ټیچ ته ښه راغلاست درته ملګرو. زه بس یو مخکې ویډیو کومه تاسو ته د ویډرا ښودلی وه د پرمایس، او نن زه تاسو ته بیا ښیم چې د پرمایس نه یو بله ویډرا یعنې پیسې څنګه ما ولېږلې. ملګرو تاسو ته ما ویلي وو په هغه تېره ویډیو کې چې تاسو په دې پرمایس کې کار وکئ، یعنې که دې چېرې تاسو په دې پرمایس اپلیکیشن کې کار کوئ او هره ورځ سوالونه حل کوئ، خپل ټاسکونه مو پوره کوئ، نو په همدې طریقې سره به تاسو ته پیسې لاسته راځي او خپل موبایل ته ایزي لوډ کولی شئ، خپل موبایل ته ویډرا کولی شئ. نو هغې باندې که تاسو انټرنیټ فعالوئ او که هر څه کوئ، خو تاسو ته به هغه پیسې لاسته راځي. ملګرو نن زه تاسو ته بیا ښیم، ما یو ځل بیا د پرمایس څخه ویډرا کړې ده او پیسې مې لېږلي دي خپل موبایل ته. لیږو اوس دا دی چې تاسو ته ښیم لایف په دغه سکرین کې تاسو ګورئ چې څنګه کولی شئ د پرمایس څخه پیسې ولېږو او څومره پیسې لګولی شو. ملګرو ما تاسو ته تېره ویډیو کې هم ویلي وو چې پرمایس څخه موږ کولی شو چې کله زموږ پیسې 381 ته ورسېږي، نو بیا موږ کولی شو چې هغه خپلې پیسې خپل موبایل ته ایزي لوډ کړو. نو دا ملګرو دا تاسو ته ښیم، دا زما کارونه وګورئ. دې کې دا ګورئ دا ټول ټاسکونه چې کوم سوالونه ما حل کړي 2 دانې تر کتنې لاندې دي، نو ټول د منل شوي دي، یعنې دا ټول منل شوي دي. دې کې د 1300 روپو سوال هم راغلی و، 10 15 2.5 خو هر سوال او ملګرو ټول ما حل کړي دي. او دې نه نن تاسو ته ښیم چې ما سره څومره روپۍ دي، پکې تاسو کتلی شئ. ما سره پیسې وګورئ 400 څومره 430.90، یعنې دومره پیسې دي ما سره. ملګرو دا به زه نن خپل موبایل ته ایزي لوډ کوم. په کومې طریقې سره ایزي لوډ کړو، تاسو زما تېره ویډرا ګورئ چې ما 13 ځلې خپل موبایل ته پیسې لېږلې وې، هغه تاریخ هر څه دلته لیکل شوي دي، تاسو کتلی شئ په دې سکرین کې. او دا زما نوې ویډرا ده. دې کې به زه تاسو نن بیا وښیم چې زه بیا دغه پیسې چې کومې دي زما سره دا زه خپل موبایل ته ایزي لوډ کوم او لېږم یې. نو دې کې ملګرو تاسو کولی شئ چې کله ستاسو پیسې 381 ته ورسېږي، نو هغه تاسو په اسانۍ سره خپل موبایل ته لېږدولی شئ. که هغه ستاسو هر یو سیم کارډ وي، نو هر یو سیم کارډ ته تاسو لېږلی شئ. دلته پیسې استولو باندې مې کلیک کړئ، دلته موبایل ټاپ اپ باندې به کلیک کړئ. دا ګورئ تاسو دلته لاندې ګورئ که تایید کوئ او که تغییر ورکوئ. مثال ما خو خپله شمېره پکې اډ کړې ده، که چېرې وغواړئ چې بله شمېرې ته لېږئ، نو په تغییر ورکړئ، بله شمېره به ولیکئ همدې طریقې سره. او زه خو وایم چې همدغه شمېرې ته یې لېږم، نو همدغه زه تایید کوم. صحیح ده ملګرو؟ دا چې زه کله تایید باندې اوکې وکړم ملګرو، دلته تاسو کتلی شئ دې خوا کې ورسره موبایل ټاپ اپ باندې چې کله تاسو کلیک کړئ، دلته لاندې ګورئ د خوا کې ورسره تایید، دا ګورئ دې تایید باندې به تاسو کلیک کړئ. کله تایید تاسو کلیک کړئ ملګرو، نو دې کې چې ستاسو پیسې دي هغه به ستاسو موبایل ته ایزي لوډ شي او تاسو ته به درشي. دلته لږ ساعت لوډینګ کېږي ملګرو، دا پیسې تاسو ته استول کېږي ستاسو شمېرې ته. مثال دا دی موږ غواړو ستاسو څخه واورو، یعنې داسې ته ووایو چې موږ ته رایه راکړئ. ښه ملګرو دا پیسې ما د لږ ساعت بعد راځي. نو ستاسو اول خپلې روپۍ ښیم، تاسو کتلی شئ په سکرین کې چې ما سره اوس څومره بیلنس دی، خپل MTN شمېرې ته ما ولېږل. نو دلته که تاسو کتلی شئ زما MTN شمېره تاسو وګورئ چې ما سره 4.93 افغانۍ دي اوس مثال. صحیح ده؟ نو صحیح ده، دا تاسو وکتل 4 روپۍ دي ما سره اوس. صحیح ده؟ نو اوس ګورئ ما ته پیغام چې کله راغی، نو دا د پیغام راغی ملګرو ما ته ټاپ اپ شو، یعنې ایزي لوډ وشولو د پرمایس څخه 100 روپۍ 415 افغانۍ ما ته ورسېدلې. مثال ما سره خپل ته کم مثال، او دې کې چې کوم هغه ګورنمنټ فیس ته یعنې کوم ټیکس چې کټ کوي هغه هم دوی ورکوي ملګرو، تاسو ته پوره پیسې لګي، هغه ټیکس هم دوی ورکوي. تاسو کتلی شئ یور اکاونټ هیز بین ټاپ اپ وذ 475.00 FA. نو دومره 415 افغانۍ ما ته ریسیو شولې د پرمایس څخه، یعنې ما ته 415 افغانۍ ورسېدې، ما ته راورسېدې پرمایس اپلیکیشن څخه. نو دا ملګرو ما تاسو لپاره دا ویډیو جوړ کړه، تاسو ته وښیم چې پرمایس اپلیکیشن واقعا چې کوم دغه پیسې ورکوي او په دې کې کار کوي ملګرو. که چېرې تاسو وغواړئ چې زموږ هغه تېره ویډیو وګورئ چې موږ په کومې طریقې سره هغې کې پیسې په کومې طریقې سره پیسې ایډ کړو، کوم کار وکړو، نو ملګرو تاسو په دې سکرین کې آی بټن کې لینک ګورئ چې کله تاسو په دې لینک باندې اوکې کړئ، نو تاسو ته به هغه ویډیو راشي، هغې لینک باندې اوکې کړئ. تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو وګورئ چې ما جوړه کړې وه پرمایس څخه څنګه پیسې وګټو، څنګه پکې کار وکړو. صحیح ده ملګرو؟ د دې ویډیو په اینډ کې هم تاسو ته زه هغه ویډیو اچوم، نو کولی شئ چې هغه ویډیو وګورئ چې هغې کې تاسو ته ما طریقه ښودلې وه چې پرمایس اپلیکیشن څنګه ډاونلوډ کړو، بیا څنګه پکې کار وکړو، څنګه پیسې ترلاسه کړو. صحیح ده ملګرو؟ تاسو کتلی شئ زما سره بیلنس په دې کې څومره پاتې شو، ګورئ 10 روپۍ ما سره پاتې شوې، نو ټولې ما ته واستولې زما شمېرې ته. ما سره مخکې څومره وي اوس پکې څومره شوي، تاسو لاندې کتلی شئ یو زما مخکینی تاریخ ته چې ما ته پیسې لېږلې وي، او یو ګورئ تاسو ملګرو 2 ځایه شو، یعنې ما ته یو ځل بیا ولېږلې د پرمایس اپلیکیشن څخه دغه پیسې. دلته لاندې تاسو ګورئ 2 ځلې ما د اپلیکیشن څخه 425 مخکې لېږلې وي څومره وي، او 415 اوس راته ورسېده 415 مخکې وي مثال.
نو دغه اپلیکیشن د ملګرو ډېر زبردست اپلیکیشن د ما تاسو ته ویلي هره ورځ تاسو ورځئ دی کې او څه مشکل پکې نشته ده اسانه طریقه ده بس سوالونه حل کوئ ټسکونه پوره کوئ نور ترې نه وځئ انټرنیټ خو تاسو حتما کاروئ په دې اپلیکیشن کې هم سره کار وکړئ سم ملګرو نو تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې ما لینک اچولی ده هغه لینک تاسو کولی شئ چې هغه بله ویډیو وګورئ چې څنګه پریمایز کې کار وکړو څنګه پیسې ترلاسه کړو او د دې ویډیو په آخر کې تاسو په دې سایټ کې ویډیو ګورئ چې کله تاسو ته په دې ویډیو په اینډ کې ما ته ویډیو اچولی ده هغه ویډیو چې تاسو کله اوکې کوئ نو هغه ویډیو ده چې تاسو پریمایز څخه څنګه پیسې ترلاسه کړئ مننه کوم ملګرو امید لرم ویډیو خوښ شوي حتما لایک کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ